بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی بخښونکي څښتن تعالی په نامه خپل سلامونه احترامات تاسو ګران او خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم. هیله مننه یم چې د روغ او جوړ سئ. او تیر شوی درس مو په جغرافیه کې چې موږ تیر درس په جغرافیه کې خپله د انرژي او د انرژي د اهمیت په اړه مو په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړه چې انرژي څه ته ویل کیږي، د دې ترڅنګ د انرژي سرچینې کومې دي زموږ په هیواد کې، او د ترڅنګ موږ د انرژي له پلوه خپل هیواد یعنې افغانستان مطالعه کړه چې کوم انرژي پکې ترلاسه کیږي او کولی شو چې موږ د هغه سرچینو نه انرژي ترلاسه کړو او په مختلفو بخشونو کې ورنه استفاده وکړو. د دې ټولو په اړه موږ په بشپړ مالومات ترلاسه کړه چې تاسو باید تیر شوی درس په سمه توګه زده کړی اوسیږي او کوم کورنۍ دندې چې ما تاسو ته درکړي دي هغه باید تاسو په منظمه شکل سرته رسولی اوسیږي. نو راځئ ګرانو زده کوونکو، نن موږ خپل نوی درس زموږ نننی نوی درس چې غواړم دغه په اړه تاسو ته معلومات درکړم او تاسو پاملرنه هم غواړم تاسو نننۍ موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ او زده هم کړئ. هغه موضوع چې غواړم نن پرې بحث ولرو هغه څه ده ګرانو زده کوونکو؟ هغه د انرژي د نوي کېدو او نه نوي کېدو وړ سرچینې یا هم منابع. سرچینه یا هم منابع. نن به موږ ګرانو زده کوونکو د هغه انرژي په اړه لولو، هغه انرژي چې د نوي کېدو وړتیا لري او هغه کوم انرژي ته ویل کیږي، او هغه انرژي چې د نه نوي کېدو وړتیا نه لري هغه کوم انرژي ته ویل کیږي او کوم مثالونه دي. د دې ټولو په اړه به څه کوو لولو. نو د تاسو پاملرنه غواړم تاسو نننۍ موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ او زده یې هم کړئ. نو راځو ګرانو زده کوونکو خپل د درس په لور. په لومړي قدم کې ګرانو زده کوونکو موږ راځو د دې په اړه چې که چیرې موږ په طبیعت کې انرژي مطالعه کوو، موږ دا لاسته راوړو چې خپله په طبیعت کې انرژي دوه ډوله سرچینې شتون لري. یعنې په طبیعت کې د انرژي دوه ډوله سرچینې چې دي شتون لري. کومې سرچینې دي؟ یو د انرژي هغه منابع یا سرچینې چې د نوي کېږي، او بل د انرژي هغه سرچینې یا منابع دي چې د نوي کېدو وړتیا نه لري. په یاد ولرئ ګرانو زده کوونکو، انرژي خپله په طبیعت کې دوه ډوله سرچینې لري. یو هغه سرچینې یا منابع دي چې د نوي کېدو وړتیا لري، او بل د هغه انرژي سرچینې دي چې یعنې هغه سرچینې یا منابع دي چې موږ ورنه انرژي ترلاسه کوو چې د نوي کېدو وړتیا نه لري. د دې ترڅنګ نو راځو اوس د هغه انرژي په اړه لولو چې د نوي کېدو وړتیا لري، یعنې دا کوم انرژي دي، کوم سرچینې دي او مثالونه یې کوم دي. راځو د انرژي ته، یعنې ګرانو زده کوونکو د انرژي د تولید د نوي کېدو وړ سرچینې کوم سرچینې ته ویل کېږي؟ هغه سرچینې ته ویل کېږي چې په طبیعت کې په پوره اندازه موندل کېږي. په طبیعت کې یعنې په بشپړ ډول موندل کېږي، چې یعنې په فراوانه ډول یا په زیات شکل چیرې دغه انرژي شتون لري. دغه سرچینې چې انرژیونه لاسته راوړل کېږي کوم سرچینې دي؟ هغه چې د نوي کېدو وړتیا لري. په یاد ولرئ ګرانو زده کوونکو، هغه انرژي چې د هغه سرچینو لاسته راوړل کېږي چې هغه سرچینې د نوي کېدو وړتیا لري، په لومړي قدم کې چې تاسو په ذهن کې راځي باید دا اوسیږي چې هغه کوم انرژي دی، هغه انرژي چې په طبیعت یا په چاپیریال کې په زیات اندازه څه کېږي موندل کېږي. کومې دي؟ لکه اوبه، باد، لمر چې تل زموږ په چاپیریال کې څه دي شتون لري، شته او د شتون ترڅنګ یې پای ته نه رسیدونکي دي. او دغه ته څه ویل کېږي؟ دغه سرچینو ته د انرژي د نوي کېدو سرچینې ویل کېږي، او بیا هم دا څه کېږي؟ دا نوي کېږي. یعنې مطلب دلته چې دا ګرانو زده کوونکو، مطلب دلته دا ده چې دا هغه انرژي دي چې په طبیعت کې په پوره اندازه موندل کېږي. مثلا لمر ده، لمر ګرانو زده کوونکو که چیرې موږ د لمر نه انرژي ترلاسه کړو نو دا هغه سرچینه ده لمر چې انرژیونه ترلاسه کېږي چې پای ته نه رسي. موږ تاسو وینو چې لمر آیا تاسو کله لیدلی چې پای ته ورسیږي؟ نه. لمر ده، باد یا شمال چې همیشه زموږ په چاپیریال کې داسې بادونه او شمالونه ترسره کېږي، یا هم اوبه دي چې په هر محیط په هر سیمه کې شتون لري دا او په زیاته اندازه شتون لري. نو د دې لپاره موږ دې ته کوم سرچینې وایو؟ دا هغه سرچینې دي چې د نوي کېدو وړتیا لري. بل ګرانو زده کوونکو، انرژي هغه انرژي چې نه نوي کېدونکي دي، هغه منابع یا سرچینو ته ویل کېږي چې وروسته تر یوې مودې د هغوی زیرمې څه کېږي؟ د هغوی زیرمې پای ته رسیږي. لکه څه؟ لکه د ډبرو سکاره، نفت، ګاز او داسې نور دي چې انسان نشي کولی چې د تل او په دوامداره توګه ورڅخه څه وکړي؟ په دوامداره توګه ورڅخه کار واخلي. یعنې دا هغه انرژي دی، یعنې د انرژي هغه انرژي چې د نوي کېدونکو سرچینو څخه لاسته راوړي، هغه انرژي دی چې مثلا هغه زیرمې چې لري هغه تر یو مودې پورې اوسیږي. مثلا ګرانو زده کوونکو، که د نفتو فابریکې ته لاړ سو، که د نفتو هماغه زیرمو ته لاړ سو، داسې زیرمې نه دي چې خود به خوده تولید سي او خود به خوده
د زیات عمر پورې شتون ولري، یعنی چې انسان لاسرسی ورته تر اخر د عمره پورې رسیږي. نه، دغه زیرمې پای ته رسیږي او انسان نشي کولی چې په دوامداره توګه د دغه انرژي د سرچینو څخه چې کوي استفاده وکړي. یعنی فرق چې ده، فرق دا ده مثلا دغه نوي کیدونکي سرچینې چې دي دا مثلا لمر ده، لمر ته انسان تر اخره دومره کولی شي چې ورنه استفاده وکړي. یا هم اوبه دي، اوبه هېڅکله د چاپیریال څخه له منځه نه ځي. یا هم باد ده، باد همیشه په چاپیریال کې شتون لري د تل لپاره. خو دغه د نه نوي کیدونکي سرچینې چې دي دا د وروسته د یو مودې څخه د دې زیرمې پای ته رسیږي، چې مثالونه یې ما هم تاسو ته ویلې او دې ترڅنګ انسان نشي کولی چې دې ته په یعنی په دوامداره توګه ورڅخه چې وکړي کار واخلي. یعنی یو وخت نه یو وخت دغه چې څومره زیاته زیرمې هم ولري، یو وخت نه یو وخت دغه زیرمې پای ته رسیږي. نو همدغه چې وي همدغه ته د انرژي موږ ویلې چې طبیعت کې د انرژي دوه ډوله سرچینې دي، یو نوي کیدونکي وړتیا لري او بل چې د نه نوي کیدونکي وړتیا نه لري، چې همدغه دوه ډوله سرچینې دي چې موږ تاسو په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړم. بل ګرانو زده کوونکو، په افغانستان کې خپله افغانستان یعنی زموږ هیواد افغانستان هم دغه د نوي کیدونکي سرچینو څخه استفاده کوي چې انرژي ترلاسه کړي، هم د نه نوي کیدونکي. خو ګرانو زده کوونکو، حرارتي انرژي ته کړی سو. حرارتي انرژي هغه انرژي ته ویل کېږي چې د ډبرو، سکارو، نفت او د ګازو د سوځولو له پلوه څه کېږي رامنځته کېږي. دا هغه انرژي ده چې د دې سبب ګرځي چې د چاپیریال د ککړتیا او د ځمکې د ګرمېدو لامل ګرځي. او د ترڅنګ بیا د دغه انرژیو په استعمالولو کې افغانستان نه تنها دا ډول انرژي استفاده کوي، د دې ډول سرچینو څخه استفاده کوي، بلکې د نوي کیدونکو سرچینو څخه هم استفاده کوي چې هغه اوبه دي، باد دي، یا هم لمر ده. دا ټول هغه انرژي دي چې افغانستان دواړو نه استفاده کوي. چې بیا ګرانو زده کوونکو، په افغانستان کې هغه سیندونه چې مخ په زور دي د برېښنا د ترلاسه کولو لپاره چې دي ډېره غوره سرچینې شمیرل کېږي. او د ترڅنګ له اوبو څخه ترلاسه کیدونکي برېښنا د ډبرو، د سکرو او د نفت او د ګازو څخه چې ده ارزانه تمامیږي. ولې ارزانه تمامیږي؟ ځکه چې د اوبو برېښنا ځکه ارزانه ده په لاس راځي، ځکه چې د اوبو دایمي جریان پکې چې لري، د اوبو هغه دایمي جریان پکې د اوبو د دایمي جریان څخه تولیدېږي. یعنی اوبه داسې یو سرچینه ده چې نه کم پیسو ته ضرورت لري چې مثلا ته لاړ سې هغه په بیه واخلي او هم نه خلاصېدونکي ده. یعنې په چاپیریال کې تر آخر د عمره پورې یعنې د تل لپاره شتون لري. نو د همدې لپاره نظر په دې چې برېښنا د ګازو یا هم د نفت یا د بل څه نه لاسته راوړل کېږي، د اوبو د سیندونو نه چې په کومه برېښنا یا بندونه جوړېږي ترلاسه کول ارزانه تمامیږي. او د دې ترڅنګ بیا هم د برېښنا د تولید بله سرچینه موږ ویلې چې باد ده، چې باد هم په افغانستان کې زموږ په هیواد کې زموږ د هیواد په ځینې سیمو کې ورنه استفاده کېږي او له باد څخه په ازمایشي بڼه د برېښنا د ترلاسه کول هم پیل شوي، چې په آینده کې به په ټول هیواد کې په زیاتره سیمو کې د باد څخه څه ترلاسه کړي، د باد څخه دغه برېښنا ترلاسه کوي. او د دې ترڅنګ د برېښنا د تولید بله سرچینه لمر ده. ګرانو زده کوونکو، یعنې دا هغه سرچینې دي چې ورنه برېښنا تولیدېږي. که اوبه هم د ورنه برېښنا تولیدېږي، که لمر هم د ورنه برېښنا تولیدېږي، که باد هم ده ورنه برېښنا څه کېږي تولیدېږي. نظر په دې چې د نفت او ګازو سکرو نو دا څه کېږي ارزانه تمامیږي. او د برېښنا د تولید بله سرچینه موږ ویلې چې لمر ده، چې د اوبو ایښودونکي او د ترڅنګ لمریز څراغونه، د پخلي دیګونه او نور یادولی شو چې د لمر څخه هم چې کېږي په زیاتره ځایونو کې په زیاتره چارو کارونه کار اخیستل کېږي. او دې ترڅنګ زموږ په هیواد کې هم د برېښنا په لګښت کې سپما کېږي او هم د چاپیریال د ککړتیا څخه چې کېږي مخه نیول کېږي. یعنې ګرانو زده کوونکو، مطلب دلته څه شی ده؟ مطلب دلته دا ده د ده نه چې موږ د دغه انرژي انرژي چې د نه نوي کېدونکي منابعو یا سرچینو څخه لاسته راوړل کېږي، لکه نفت، سکاره، ګاز دي، د ده نه چې د داسې انرژي نه یو هیواد استفاده کړي، دا ورته بهتره ده چې د هغه انرژي نه چې د نوي کېدونکي وړتیا لري، لکه اوبه، لمر، باد، د ده نه باید څه وکړي؟ استفاده وکړي. ځکه چې په لومړي قدم کې د دې سبب ګرځي چې په هیواد کې د برېښنا په لګښت کې سپما رامنځته کړي، او په دویم قدم کې د دې سبب ګرځي چې د چاپیریال د ککړتیا مخه ونیسي. ځکه چې موږ وویلې لکه مثلا حرارتي انرژي چې دا خپله د ډبرو، سکرو، نفت او د ګازو په سوځولو له پلوه څه کېږي رامنځته کېږي، چې دا خپله د دې سبب ګرځي چې د چاپیریال د ککړتیا او د ځمکې د ګرموالي سبب ګرځي. نو د همدې لپاره موږ ویلی سو چې په اوسني وخت کې د هیواد په ځینې ولایتونو کې د لمر څخه هم د لمر د انرژي څخه په کار اخیستلو پیل شوي دي او کار ورباندې چې ده کار ورباندې روان ده، چې په آینده وختونو کې به ټول دغه برېښنایي سیستمونه
د لمر یا هم د باد یا هم د دغه انرژي چې هغه انرژي چې منابع د نوي کېدو وړتیا لري د دننه چې سي لاسته راوړل سي. نو ګرانو زده کوونکو دا نو زموږ نننی درس چې ما تاسو ته وړاندې کړ زموږ نننی درس همدلته پای ته رسیږي. په کوم ځای کې ستونزه لرئ یا پوه شوي ناستئ کولی شئ چې خپلې ستونزې ما سره په کومنټونو کې شریکه کړئ تر څو زه ستاسو ستونزې حل کړم او تاسې خپله هره ورځنۍ کورنۍ دنده له یاده مه باسئ. د تاسې هره ورځنۍ کورنۍ دنده نوي درسه په بشپړ ډول آمادګي او چمتووالی ده. د تاسې نوی درس عنوان چې غواړو په نوي درس کې به پرې بحث ولرو هغه برېښنا ده. د برېښنا متن د مخنیو دفعه تر اخره ولولئ تر څو زه راځم تاسو ته د جغرافیې نوی درس وړاندې کوم تاسو په سمه توګه هماغه مطلب او مفهوم یې ترلاسه کړئ. تر بیا چې راځم تاسو ته د جغرافیې نوی درس وړاندې کوم. تاسو په لوی الله پاک سپارم. الله پامان.